شهید کړی یې له مانه هر هوس دی، شهید کړی یې له مانه هر هوس دی، یاره ناز نه دې مننه دومره بس دی. ازادي له توریالیو څخه واخلي، ازادي له توریالیو څخه واخلي، نزاکت هم څه د جبر تنگ قفس دی. ویده زړونه یې له خوبه را بیدار کړل، ویده زړونه یې له خوبه را بیدار کړل، څه کیسه ده د اواز د کوم جرس دی. د پولیس راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، خدای دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ اوسیږي او د صحت جامې مو پر تن وي. قدرمن اوریدونکو دا د پولیس راډیو څخه د سنګر خاطرو خپرونه پیل شوه. لکه څنګه چې تاسو د پولیس راډیو د سنګر خاطرو له خپرونې سره بلدتیا لرئ، په دې خپرونه کې موږ د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین، غازیان، اتلان، ویاړلي ځوانان میلمانه کوو، له دوی سره د دوی د تیر جهادي دور د کارکړنو، فعالیتونو، خدمتونو او همدارنګه د قربانیو په حق لغږیږو چې یو مجاهد په تیر جهادي دور کې له څومره سختیو کړاوونو سره مخ شوی ده، یو مجاهد څومره شکنجې لیدلی، یو مجاهد په زندانونو کې څومره اذیت او ازار لیدلی. درنو اوریدونکو، زه نظیف الله هوتک یم او تاسو دا مهال د سنګر خاطرو خپرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، د تیر په څیر موږ سره د سنګر خاطرو په خپرونه کې د افغانستان اسلامي امارت یو تن غازی مجاهد میلمه دی. هغه کس میلمه دی چې د تیر ادارې له خوا نه ډیر کړاوونه لیدلي او د دې ترڅنګ نه یوازې د تیر ادارې له خوا نه بلکې د کفارو له خوا هم ډیرې زیاتې شکنجې لیدلي. هغه کس چې دلته یې په کابل او همدارنګه په ننګرهار کې په کرغېړنو زندانونو کې شپې سبا کړي. د هغې نه وروسته یې په باګرام کرغېړن زندان کې د میاشتو قید وروسته د ګوانتانامو یا کیوبا زندان ته وړل شوی ده. هغه زندان چې موږ او تاسې له نوم سره آشنا یو. ګوانتانامو کې د افغانستان اسلامي امارت ډیری مشران بندیانو چې دی هم یو د هغو بندیانو څخه دی چې دلته د باګرام زندان نه وروسته د کیوبا یا ګوانتانامو زندان ته وړل شوی او هلته یې کلونه د ژوند شپې ورځې سبا کړي دي. ډیر مو په تمه نه پرېږدم درنو اوریدونکو، دی به خپله تاسو ته ځان معرفي کړي، خو په لومړي سر کې محمد نسیم صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړ او د پولیس راډیو د سنګر خاطرو په خپرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته. الله هم خوشحاله کړه، ژوندي اوسئ. مننه، خدای هم ډېر عمر ژوندي لره، بس خوشحاله اوسئ، انشاء خو آباد اوسئ. مننه ډیره زیاته که تاسو په مکمل ډول باندې اوریدونکو د خپل ځان ور وپېژنئ چې څوک د کوم ولایت او کومې ولسوالۍ پورې تعلق لري. ښه، زما نوم محمد نسیم اخندزاده دی، د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ شولاني میګانو کلي اوسېدونکی. اخندزاده صاحب، لکه څنګه چې ما ته د خپرونې نه مخکې بحث وکړئ، دغه د سنګر خاطرو ته ځانګړې شوې خپرونه ده. موږ په دغه خپرونه کې مجاهدین میلمانه کوو او دوی سره د تیر جهادي دور د ژوند په هکله باندې غږیږو. نو تاسو نه به یې واورو، خو په لومړي سر کې به دا اوریدونکو ته ووایئ چې څومره وخت کېږي تاسو د افغانستان اسلامي امارت له صف سره یو ځای شوي یاستئ؟ ولې یو ځای شوئ؟ علت یې څه و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ خو د اسلامي امارت سره به خود یو ځای کېږو چې جهاد دی او جهاد زموږ وظیفه ده، جهاد به کوو. الله پرس کړی دی جهاد به کوو، چې ژوندي وي دا به کوو انشاءالله. نو وطن جهاد الله موږ باندې پرس کړی، جهاد به کوو. وطن کفار راغلي وو، کفار په وطن باندې اشغال کړی وو، نو موږ جهاد کوو د خدای د رضا لپاره به کوو، هر وخت لپاره به کوو چې کله کفار لاړو، کفار ختم شو او انشاءالله د خپل وطن خدمت یې کوو انشاءالله. نو دا زه خپله دغه مخکې کوم اسلامي امارت و د هغې وخت نه ورسره بدل شوی یم تر اوسه پورې. دې کې بیا ونیول شوم، ولاړم باګرام ته، ننګرهار کې باګرام ته بیا ولاړو کیوبا ته. 8 کاله مو هلته تېر کړه. 8 کاله بعد چې راغلی بیا مې خپل جهاد ته ادامه ورکړي انشاءالله او جهاد به کوو تر ورځ قیامت پورې به کوو. ډېر ښه اخندزاده صاحب محترم، تاسو تقریبا یادونه وکړله چې د اول تحریک نه تاسو د اسلامي امارت له صف سره یو ځای شوي یاستئ او همدارنګه تر دا مهاله پورې اوس هم دولت در سپارل شوی ده، د دې ترڅنګ مسؤلیت در په غاړه شوی، دا هم یو نوع جهاد ده، خدمت د ولس ده. نو څنګه تاسو شوق وکئ، څنګه مو دغه صف ته ورو د انګلې د چا لخوا تشویق شولئ؟ کومو ملګرو په مدرسه کې که کوم بل ځای کې ولې دغه صف سره یو ځای شولئ؟ تاسو د دې یادونه وکړله چې جهاد فرض و، د ترڅنګ کفار راغلي وو، هغوی دلته وطن اشغال کړی و، د چا لخوا تشویق شوئ؟ نو بسم الله الرحمن الرحیم، د خپله مسلمانان یو او هر مسلمان باندې دا فرض دی چې جهاد وکړي
روژه ونیسي، زکات ورکړي، حج وکړي، چې کوم شی ورباندې فرض شي به چې هغه وکړي. موږ الحمدلله مسلمانانو دا به کوو، کړی هم دی، بیا به هم کوو. نو دې نه موږ شاته نه ځو، شاتګ نه کوو. جهاد موږ ته الله پړ کړی، الله موږ ته امر کړی چې جهاد وکړي. ډېر ښه. د خپل جهادي دور کې قصې که اوریدونکو ته وکړئ، د دې ترڅنګ چیرې ونیول شوئ، کوم ځای کې ونیول، دغه قصه که اوریدونکو سره شریکه کړئ همداسې په متواتر ډول باندې چې شپه وه که ورځ وه چې تاسو باندې چاپه راغله، چاپې نه ونیول شوئ، که په ګزمه کې ونیول شولئ، څه رقم ونیول، په کمین کې ونیول شوئ، دغه برخه کې که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ ډېر به ښه شي. نو داسې چل و چې دا خو مخکې امارت کې مونږ وو او لرې منډې رامنډې م کولې بامیان دې ځایونو کې. وخت کې چې کله امارت لاړه وو، دا نوی حکومت راغی د کرزي حکومت، نو بس هر سړي منډې والي، امارت مجاهدینو منډې والي. مونږ کور کې یو څه وخت دپاره بیا هم جهاد بنا کړه. جهاد بنا کړه په کور کې ومه چې ما مزل جوړولو، بیا مې وړه غلام ډاک ساحې ته مخ میدان مې ورول، دې نه منکر نه یم، همدا به کوو. بیا ما مزل ته کور کې ایښی و، څه مرمۍ وې، اسلحه وه، دا شیان د چاپۍ مو په کور والم. زه کور کې ونیولم، هغه اسلحه او مرمۍ مزل ټولې راسره ویسته. هغه ویې وړو راوسه باګرام ته، جلبات و، جلبات نه پسې باګرام ته، باګرام نه پسې کیوبا ته ویې وړو. نو داسې و چې ماښام ډوډۍ ته ناست وو چې چاپه راغله په کور باندې چاپه راغله، بس باز کوټې سره ته راوخته. هغه وطني مو خارجي هم دواړه ګډ ولو، لټون یې وویله چې ونه خوځېږئ، جګ نه شئ، ونه وځئ. ښه خبر ته راغله، زه هم ته خیول ما باندې مټې واړولې، زه یې ویستم د باندې کرا مخې ته. نور زما ورونه هم په هغې مټې واړولې، هغې ما ته وتړل. کور زنانه یو خواته کړې، کور یې تلاشي کړه چې کور یې چې کوم شی و هغه ځان سره ویوړ، هغه اسلحه او ټوپک دا شی ځان سره ویسته. بیا هم داسې د باندې ویستم، زموږ د باندې باغ و، باغ کې زموږ مزایل و، دا شیان ښخ و، هغه هم راویسته. چې راویسته او بس ما ته وایي دا څه کوې، دې باندې څه شی کوې؟ نو ورته مې څه ویلې وه، خو د هغې کار مال ایښي چا ایښي دي. وایي چې نه دې ما ته امریکایان ولې و، د امریکایانو باندې پیرونه کوې، په امریکایانو باندې د شپې مزل ته وارې او په میدانوي باندې وارې. نو په همدغې خاطر باندې بیا همداسې ونیولم، راوستم جلال آباد ته. جلال آباد کې مې ورځې تېرې کړې، وهه او ټکوه او کش کوه، ډېرې سخت وارم. حتی خپله باندې ماته کړه، له خسر باندې مات کړ، لاس یې باندې مات کړی و. دغه لږ شپو کې ما بیخي خوب نه دی کړی، وهل او ټکول او سکنجه. بالاخره هغې ته بیا ویوړم، امریکایانو ته وسپارلم. امریکایانو سره ومه، بیا هغې میدان ته ویوړم، میدان نه پسې باګرام ته. نو باګرام کې مې 6 میاشتې تېر کړې. باګرام کې هلته راځوړند که، هلته ووهه او سکنجه که، دا لاسونه مې اوس هم د برق شاټونه پکې دي، دا برق شاټونه اوس هم د لاسو کې دي. 6 میاشتې بعد چې ما هلته تحقیق شپه او ورځ، ماښام، غرمه، سبۍ تحقیق نه ختمېده. ته په میدان باندې جنګ کې، ته میدان باندې مزایل وارې، مزایل دې ورکړي دي، امریکایان دې وژلي، امریکایان دې مردار کړي دي. همدا پوښتنې یو بل شی نه و. هغه وخت سره چې څوک د امنیه قومندان و، هغې زما راپور ورکړی و چې دغه داسې کار کوي. جلال آباد کې چې کوم د امنیه قومندان و، والي و، څوک و، هغې راپور زما ورکړی و امریکایانو ته چې ته د امریکایانو مخالف یې، په امریکایانو باندې جنګ کوې او مزایل پرې وارې په میدانوي باندې. په همدغه کې زما د تحقیق و تر اخره پورې. نو باګرام کې مې 6 میاشتې بعد بیا زه انتقال کړم کیوبا ته. دغه په لومړي سر کې چې ته کله ونیول شولې، دلته تا ویلې چې شکنجې وې، دغه شکنجې د افغانانو د لوري درکول کېدلې او که نه د خارجیانو له لوري، که وروسته بیا خارجیانو ته وسپارلی؟ دا شکنجې خو په ننګرهار کې چې و، هغه د افغانانو د خوا نه و، وهل او ډېر په لرګۍ باندې و، ډېر سخت شکنجه وه. دا د افغانانو د خوا نه و. بیا تړلو، بیا چې راوړه که شاټ غوندې ورکړې، برق شاټ، هغه به هم راکوو، د شپې به هم راکوو، د ورځې هم راکوو. نو دا بیا دغه 10 ورځې بعد بیا چې کابل ویوړم باګرام ته. نو باګرام کې خو به داسې و چې نو هلته راځوړند که په چت کې، 8 ورځې 10 ورځې به په چت کې راځوړند وي. ډوډۍ نه وه، ډوډۍ به چې راوړه، خلطې وي، خړې خلطې وي. نو درته به ونیوله، امریکایي به راغی، درته به ویل هر یب 5 منټ، یعنې معنا 5 منټه زر کوه 5 منټ کې څوک ډوډۍ خوړی شي، نه شي خوړی که نه. نو دا سکنجه د هغې د خوا نه په تړلې و، لاسونه په چت کې راځوړند کړي و، چت کې راځوړند به و، چت کې 8 ورځې 10 ورځې، حتی چې خلک میاشتو پکې ځوړند و، د میاشتو ډېر ورونه پکې شهیدان شو، ملګري پکې اعصاب خراب شو. نو مکمل 6 میاشتې دا سکنجې په باګرام کې وي. دلته دوی بیا په تاسو څه ثبوت درلودی چې دلته په لومړي سر کې کله ونیولې، یا تا په دې پوه نه شولې چې په تا چاپه را روانه ده، یا د داسې تېښتې یا د ساحې نه د وتلو کوشش دې ونه کړه په لومړي سر کې چې ته پوه شولې یا پوه نه شولې په ځان؟ نه، داسې و چې دا خو اولې شپې وې
چاپې سره رواج نه وي او نه چاپې چا باندې غورځولې وي نه چاپه مونږ څه خبرو خو زه کور کې وم چې ماښام ناڅاپه راننوته په کلا راننوت را خلک دا نو چې غالبا امریکایان هم ورسره وو خو ما ګډوډ وو بس په کور راننوته لټونه ونه خوځېږي جګ نه شي او چې ته ونه خوځېږي ولاړ نه شي ټول کور کې زمونږ چغ پغ جوړ شو د زنانو د ماشومانو د افغانانو چې د خدای څه شی وشو بس راکې وته وي ته خو چې دوی د تروریست چې نمبر داخلي هغه یو د امریکایانو مخالف امریکایانو سره جنگ کوي ته په هغه مزل ورانه واره په همدې خاطر ونی ورم چې په اول سر کې ډیر وارم دا کور کې د خپل کور ورونو د مور ټول مخ کې بيدره کوالم مې د باندې وې سم ما ورونه پرسونه په وتر لاسونه وتر هغه ته واچول کوټه کې او زنانه بل کوټه ته نشته کور زموږ پاک تلاشي کو حتی دا چې زموږ کور یو مش مکمل زموږ تلاشي کېده چې څنګه باندې شو یو مش براتله زموږ د کور کوم وګړي چې هغه لاړ خپل پلار کړه زموږ لاړ ماماګانو کړه چې دومره زموږ په کور کې یو سخت ورځ رااله چې زموږ څوک دوس نو چې موږ لاس ور کړی ورته مکمل یو مش په کورم دغه حالو تلاشي سبي غرمه ماخام امریکای براله نو دغه کارونو څه کله ونیولې دلته په ننګرهار کې وضعیت د سره څه ډول لکه تاسو یادونه وکړه د ډوډۍ حالات څنګه ترتیبات و ډوډۍ درکول نه درکول دي ترڅنګ او داسه مانځ ته پرې خودلې کنه په ننګرهار کې خو څه چې ډوډۍ دویم خوړه ماته مر کوله ما ډوډۍ ما چې تیر دا زه کپ ما لاسونه خپې ټول مې ګډ وړو په ما شپو کې زه دوی میډیا ته ښکار کړم په تلویزیون کې ښکار کړم چې زه لیدل ما خپلوانو دوستانو قرباو ټول ما منډي والي زکه زبط هل باندې مسر مات لاس مات غوونه ټول ما منډي والي نو دې ډوډۍ ما غوډۍ واغ دي دوی خوړه ما ماته لګلا کوله نو دلته مشکل د منو په نګرار کې خو به مشکل په باګرام کې ډیرو چې باګرام کې ډوډۍ خلطي ډوډۍ و یو رقم پاکټو کې بندي وي چې هغه بوی بم کاوه هغه ډوډۍ سره مګ شنا نه و هغه بند یاګي وي بند غوخه و بند شي نور مکرونی و چې هغه شن موږ هغه سره شنا نه و دا ډوډۍ متر کوله چې نه خوړه دا باګرام کې شپږ مټي چې نه خوړه ډوډۍ موږ په ناګه خپل سام ساتلې و نو دغه د ناکام کوم شی کېکو یو کې ساسه پرس دغه مو خوړو کنو چې نه خوړم ما خپل خوړم ما باګرام کې یو څوک باندې کې هغه کېدل البته مریضان یې یا تاسو مریضان وي وهلي ډیر وي ټکولي وي شکنجول اندي وي تداوی درته کوله کنه او ما خپل ما ته نو هغه به ای سوجي راغی ما ورته خپل ما ته شو را خوګه ده بس هغه بیا ته ولي کړی چې تخته باندې و ډاکټر ته ویل ما هغه ګولې واستنې منې راته وکړي خو دلته خنه شو بیا غنو بیا کیوبا کې خشوا کیوبا کې هغه یلته دوا او کلینیک وو دوا او پاسمان درشن لکه شپه مې بعد بیا الته بیا دوی به سرنه دا دوی شروع کړه هغه ځکه به څخه شو ډیره خشوا هغه ځکه دلته دومره نه و د باګرام کې دلته باګرام کې ژوند راحت او کنه راحت د دې څنګه مطالعه ته سبقو ته پرې خودلې نه پرې خودلې نه سبق چیرته سبق په میالي خو د سبب ناس به ورته یو بل ته کتلم نشو یو بل سره خبرې نشو کولای نو سپستون څخه پراتو کپاړه په وخت پاس په دوی عسكر ګرځید هغه بیرته وکړي ستونی ساخ لکه په خپل ژبه ویلي په انګریزي به ویلي نو نن چا سره خبرې کول شي نامو زم کاو جمانش وکوله جام چې وکړه تاسو څه پروګرام جوړوي یو کس په مونږ کاو ام په ډیر سختي باندې او بنوي ته ما او بو چیرته وي ما ذکر وو برا کول په بوتل کې نور وبنوي چې مونږه په ابدس کړو او د غسل لپاره لکه چې جمعه کې کوماره وړو تولاندي یو غوډ هر غوندیو لسنه په به ویولو دولس به ویولو په یو ځای غسل ته نو حالت د شکارو چې دې ډیره ممکنه کارو مونږ شکر الحمدلله مسلمانان یو په اسلام کې عورت پټول فرض دي خو دوی سره دا احساس نه و چې دا عورت پټه کولو چې هغه ته به خبرې کار به کو چې مونږه هغه د ویلو نه دانو جامې برانوي سلسلوري کمیس او دواړه برانوي سکړه به ویولو خوش به کړو ځان ته بمبي وي نو زلوس په ورته ولاړو هغه خبره د کولو نه چې کوي کو نشه ویلو نه دي نو دسي او موږ الحمدلله مسلمانانو په اسلام کې عورت پټول فرض دي دا شم کې دوی نه پرې خو په باګرام کې و دې ویل چې کمیس په واسي په هزار په واسي هغه ته بزي واغه ځکه په لام په 15 منټه لمبا و په باګرام خبره ته کوم ډیر سختي او باګرام کې ډیر مشکلاتو بیا همغه وخت کې چې تاسو درڅو چې باګرام کې اوسېدلې آیا په تاسو باندې د خپل چې کړي وو ثابت کړل کنه ثبوت در باندې پیدا کړي مستقیما یا تاسو ورته خانه شولې
نه موږ ورته نیکانې شوي موږ ورته خبره هم نه ده کړې ویل چې تاسو په میدانوي باندې مزایل واروئ تاسو امریکایان مړ کوئ موږ ورته کوم ځای کې موږ امریکایان وژلي تاسو یې ثبوت کړئ خو زمونږ انټرویو ټوله چې وه د ننګرهار ولایت چې کوم د امنیه قومندانو هلته موجوده مسؤلینو زمونږ هغه شیان ګیر کړي هغه ورکړي نو که موږ هر څنګه ویلی خو هغه دوی سره هغه ثبوت ونیولی ولته هغوی ورته موږ ویلو چې دا داسې تاسو سره جنګ کوي او د امریکایانو مخالف دي او مجاهدین دي او دوی په دې ولس کې وطن کې یو شور شغب جوړوي نو دغه زمونږ ټوله انټرویو هغوی ورکړې وه که موږ څنګه ویل چې موږ نه دي کړي هغوی دا نه منله وایي نه تاسو کړي دا کار عکسونه ورسره وو چې کوم ځای کې دوی سامان ایستلی وو زموږ د باغ دیرې نه باغ نه کور کې موږ ټول عکسونه ایستلي وو دي موږ به چې ویلې دا کار موږ نه دی کړی عکس بیا راښکاره کړه ته وایي دا کس کوم ځای دی دا کوم دی ستا کور دی که نه دی دا ستا ورور دی که نه دی نو هغه دوی که موږ څه ویلی هېڅ موږ نه شو ویلی دی که ورته بس دوی به ویلې موږ به نه منلو ده چې کله ونیول شوې باګرام ته لاړلې د کورنۍ سره د رابطه څه وخت وشوله څونه وخت وروسته د خپله کورنۍ ولیدله یا تلیفوني اړیکه مو ورسره وکړله څه رقم رابطه مو وکړه د خپلې کورنۍ د حال و احوال نه څنګه خبر شوئ د کورنۍ سره زموږ اړیکه نه وه هېڅ اړیکه زموږ کورنۍ سره نه وه زما یو زوی و زما د نیوه نه یوه میاشت بعد شوی و یوه میاشت بعد نو زه باګرام کې وم چې هلته خط راغی اول خط ما باګرام ته راغی زما خط لیکلی و راغله سره لپاره وایي که خط لیکئ یو خط مې ولیکم داسې ما ته به چېرته لاړ شي خو بیا خط د هغوی راغی زه ته بوتلم او استاد کونه خط راغلی او دوی ویلو چې موږ خو یو روغ جوړ سلامونه درته ویو او بس ته کوم ځای کې او زه د کوم ځای کې دی موږ ته زیاره معلوم کړه نو ما به چې هغه ولیکل هغه په خط کې چې زه باګرام کې یم په دغه زندان کې دوی به خط کوم خبرې هغه ورانولې په کاس زه خیم او تخی او سلامونه وایو مشکل نشته دی دغه بیا پرېښوده هغه خبر به چې موږ کوم خبرې ولیکلې چې باګرام کې سکنجې دي سختۍ دي ډوډۍ نشته او دا دوی هغه نه پرېښودې هغه ورانولې هغه خبر بیا تورې کړې په تور کلم باندې بیا تورې کړې هغه یو څو خبرې به پرېښې وي هغه به دوی ولیدې او دوی نه خبرېده چې دوی دا کوم ځای کې دی زما په حال باندې هغوی نه خبرېده نه ما سره ملاقات شوی د شپږ میاشتې باګرام کې شپږ میاشتې او کیبا کې راته کله ما سره ملاقات نه شوی هو د خطونو رابطه و چې خط به راغی خط به ما هم راولېږه دوی هم رالېږه هغه خطونه چې ما رالېږلي وو ټول رسېدلي وو دلته وه نو چې راغلی ما خطونه خپل ګورم او هغه چې ما کومې خبرې لیکلې وي او کوم سوال جواب مې رالېږلی وو هغې کې مې نیمه وو نیم دوی وران کړي وو چې کله د باګرام نه ګونتنامو ته بوولئ آیا تاسو پوه شولئ چې تاسو چیرې وړي او د تر څنګه یا څوک راغله درته که نه همداسې یو دمې جګ کړلې و راستنې ګونتنامو ته بوتلئ چې کله موږ د ګونتنامو پروګرام نه و دې نه یو ورځ مخکې زه ویلم تحقیق ته ما ته ویل چې ته سمې خبرې وکړه او که سمې خبرې ونه کړې نو تا موږ بوځو ګونتنامو ته چې هلته ډېر بد ژوند دی هلته ډېر بدې شپې دي ډېر سخت ژوند دی تورې تیارې دي او زولنې دي او ما بس ډېر سپي دي په سپی هم خورو ډېر یهودیان دي هلته ما ورته یهودیان تاسو واستئ که نه یهودیان څه شته خو تاسو واستئ په دې باندې خفه هم شو وایي چې نه ته سمې خبرې وکړه ما نور سمې خبرې نشته دا خبرې مې دي زه بېګناه راووسې هم دلته بدني کړی یم تاسو ما سره څه نیولی دی دوی به موږ ته بیا عکسونه زما ښکاره کړل چې دا ګوره دا دي او دا دي بس مه زه ورته منکر شوم دا زما نه دي کتن نو بیا چې بېرته ویوړم خپل کوم ځای کې زمونږ د شپو ځای نو چې شپه م تېره کړه سبا کې عسکر راغله د امریکایان غږ یې وکړه ما ته 361 زما لمبر و نو آیسین لمبر زما دا و ما چې څنګه چېرې وایي راځه هغه چې راغی لاسونه زما ته وتړله و ویوړم یې دوی دغه تشناب غوندې و زما ګیره یې کله کړه برېت یې راباندې کار کړه وریځې د اختان سر اختان پاک یې راباندې کار کړه همداسې بېرته یې راوستم بېرته وطاق ته دا کوم دی چې بیا چېرې ما بس یو دې نه بل ویسته حتی دا چې 15 کسان که 14 کسان موږ ټول دا بندیان باندې دا ګیرې کلې کړي او برېت یې کل کړه سرونه پې کل کړه وریځې پې کلې کړي او بس د شپې خوب ته پرې نه ښودو ټوله شپه همداسې سهاره پورې همداسې نیغ کېنولي وو هر یو به چې ودر شو امریکایي به غږ وکړم ګیراب یعنې وده نه شي جګ شه بېرته به نیغ کېناستلو سهار چې بیا سهار شو بیا غږونه وکړو نو ولې غږ یې ما ته وکړه بیا 361 چې ورغلم لاسونه باندې وتړل سترګې یې باندې پټې کړې بوجۍ راواغوسته بیا د پاسه راباندې یانکې راواغوستې او د مزې کش کړې غاړه کې لکه خلطه غوندې ویوړ مې کوټه کې کېنولو کوټه کې ناست نو غالبا چې 1 بجه د ورځې حرکت یې راکړه موږ ته په میدان باندې
همداسې نور مې راوسته د ملګري نور مې راوسته خو موږ یو بل سره نه لیده بس هلته خلطه او بوجۍ او عینکې اچولې وي نه م څوک لیده او نه موږ چا بل څه که لیدو مخ ونه لیده نو یو بجې موږ ته حرکت راکړه مخ په کیوبا باندې موټر کې کېنولو موټر کې به کیبل کړو ځمکې پورې د موټر فرشه پورې بیا کیبل کړو یخني وه ډېره نو بیا ویوړو میدانوي ته میدانوي نه په تیاره کې بیا هم کیبل کړو هلته کیبل غوندې و د خپې زمونږ هغې پورې کیبل کړي لاسونه یې زمونږ بیا کیبل کړه هلته ناست وو دغه 40 ساعته 15 ساعته غالبا لار وه د ګوانتنامو پورې موږ هېڅ نه څوک ولیده نه څوک راته ښکاره شو ډوډۍ مې ډوډۍ وه چې لاس کې به څه راکړه راته لکه ډبل روټۍ غوندې او دا خولې به جګ کړه نیم کره نو موږ ته به ویل چې دې نه کپ وکړئ یو ترجمان به ګرځي اردو را ترجمان چغې به یې والی غوږ ته زمونږ او په غوږو کې یو شی راچولی و چې اواز هم نه اورېده بیخي لکه کاڼه غوندې هغه بیا وکړه راته چې تاسو دې نه کپ وکړئ دغه ډوډۍ ده کپ ترې نه وکړئ بس بیا په پټو سترګو نو خولې ته چې وړاندې کوو کپ هم ترې نه وکړو نو موږ ته نه معلومېږي چې دا څه شی خو ډوډۍ په رقم ډبل روټۍ غوندې وه تیاره کې نو دا مزل و بیا تیارې پسې کې کېنوله لار کې چې هر ځای موږ ته پته نه لګېده یو ساعت یا نیم ساعت داسې به ناسته وه بیا چې کړه بیا نو چې هلته کېستو هلته ورځ وه چې کله کیوبا ته ورسولو چې کېستو هلته ورځ وه بس هرې تیارې نه کېستو بیا بل موټر کې اشتبار کړو بیا بله کښتۍ وه هغې کې څه مزل وکړو مزل نه وروسته بیا دوی هلته انساني کلینیک و دې څنګ کې داسې ټول همداسې کېنولي دوه خپو باندې او سرونه هم ټیټ وو د خپو منځ کې پاسه باندې خپۍ ایښې وه د یو څټ کې سپي به غپېدل رابغې غپه غپه او غپه غپه موږ ته خو څه نه ښکارېده یو نه بیا خولې لرې کوله هغه به جګو کلینیک ته کلینیک به نور جامې ورغوستې هماغه سرې جامې دا به یې ترې نه ویستې خولې به یې ترې لرې کړه هلته به یې پاسه به اوبه راخوشې کړې د اوبو نه بعد به د ډاکټرانو ډاکټر ته به بوتلې وبې ستا غوږونه به یې ولیده ستا لاسونه به یې ولیده خپې به یې ولیدې هغې به یې معاینه کړې بیا به هلته ولیکل چې کوم ځای دې خوږېږي کوم ځای کې مشکل دی ټول به یې ولیکل هغې نه بعد بیا مازدیګر ماښام و چې بیا یې وړو هغه دوی ورته امپرادي وایي بس هغې ته یې وړو امپرادي ته وړې وړې کوټې وي یو نیم په یو نیم کې کوټه وه چې هغه کې بیت الخلا ځای هم پکې و هغې کې د خوب ځای هم پکې و او هماغلته به مونځ هم کوو اودس هم کوو نه نور لیده نه اسمان لیده نه ورځ لیده هېڅ هم نه لیده په هغې کې موږ 2-3 میاشتې تېرې کړې 3 میاشتې مې غالبا که 2 میاشتې تېرې کړې چې موږ هېڅ شی نه لیده دغه 6 میاشتې باګرام کې 2 میاشتې د 8 میاشتې موږ نور بیخي ونه لیده چې نور شته نه شته باران دی نه دی نو بیا وخت چې راوتم د باندې زه اویستم د باندې سنټورک ته هوا ته راویستم چې کله مې د خپل اسونه ولیده او د خپل ځان مې چې ورته توجه شوم خپو ته د سپین شوي لکه سان او د اختان پکې لوی شوی برېت اختان لوی شوی و ګیرم به رقم شو ډېر ځکه دا ډېر وخت چې نه ونه ګوري او اختان جوړنه کې برېت جوړنه کې په ډېر بد حال کې و دغه 2 میاشتونه بعد بیا دوی موږ انتقال کړو هغه پنجرې وي هغه پنجرو کې یو لکه پام دې رقم باندې دا باندې وي هغه خلاص وي مخې خلاصه وه شاته به م جالو مخکې م جالو څنګ کې م جالو نو مخامخ ما ته عبدالسلام ضعیف و مولوي خیر الله خیرخوا و مخامخ راته خوا کې مې یوسف تاجکیان مې د دا مې څنګ کې و بل عربو ماجد مکې هغه و نو هغوی ته ویولو مخامخ هغوی سره واچولم نو دغه 2 میاشتې مې ګیرې لږ راټوکېدلې وه ګیرې مې لږ راغلې وه راشنه شوی وه یختان مې لږ شنه شوی وه بس هماغوی سره بیا ملته بیا نو ژوند ملته تېرېده و کله دې بلاک کې وه د بلاکونه و لیما مایک کیلو زولو سیاره برابو داسې دا د بلاکونو نومونه و دې بلاک کې به و یو میاشت 2 میاشتې به دې نه بدل کړې بل ته یې بدل کړې بل نه پسې بل ته بدل کړې نو همدغه زموږ ژوند و تېرېده په دې بلاکونو کې یو کس په یو وطاق کې و هغه هم په یو نیم کې وطاق و همدې وطاق کې بیت الخلا ځای هم پکې و د تشناب هر څه مکمل ضرورتونه په همدې کې و او خوب هم په همدې کې و و د کېدې به هم همدې کې ډوډۍ چې ته راوړو د ډوډۍ ځای هم همدغه تشناب و بلې خوا تګ نه و نو غالبا لکه چې جمعه کې بیا یو ورځ ویستې د باندې 20 دقیقې به که 15 دقیقې زموږ د باندې هلته منډه را منډه و 15 دقیقې د غسل و 15 دقیقې بیا شامپو راکړه که شامپو بر په سر پاتې شوه 15 منټه به چې پوره شو هغه بېرته و چې هر یب زر کوه همداسې بیا راویستې که شامپو بر په سر واکړو نه وه که زحمت پاک کړی او که نه پاک کړی بعضې عسکر پکې ډېر بد اخلاقه و را بیا وسې خپل اتاق ته بیا راوتې پنجرې ته بیا راوستې نو دغه ژوند و
په واقع ډېر ستړې ورځې مو تېرې کړې، ډېر دردونه ډکې ورځې مو تېرې کړې. الله پاک دې تاسو دغه هر درد او همدارنګه هره ستړیا دې الله پاک درته په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. تاسو د اسلامي نظام د حاکمیت په خاطر باندې تېرې کړې دي، دا سختۍ او کړاوونه مو لیدلي. الله پاک دې اجر عظیم درکړي. هلته چې کله بندیان وئ د ترڅنګ ګوانتانامو کې چې تاسو مشران ولیدل، خیر الله خیرخوا صاحب د افغانستان اسلامي امارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت چرسنبال وزیر دی، او همدارنګه مولوي صاحب عبدالسلام ضعیف صاحب چې اوس هم دایم حیات دی، ژوندی دی، او خیرخوا صاحب مبارک هم ژوندی دی، تاسو هم ژوندي یاستئ. هلته مو د هغوی سره مجلس کاوه، خبرې اترو ته یې پرېښودی نه یې پرېښودلی؟ ولې نه، مخامخ زه چې ومه ما ته مخامخ دوی وم، سلام علیکم ورسره کوو، سلمشي خوارمشي م کوله سره مخامخ سره یو ځای کېدونه خو هغه خپله پنجره کې و، زه خپله پنجره کې وم، منځ کې به یو 2 متره دهلیز غوندې و، پر هغه ودې پر زه وم. بس څنګه یو ښه څالو وطن کوم ځای د ننګرهار دا خبرې م سره کولې، خو سره یو ځای کېدونه چې یو ځای شوی وې، سره ناست وې، وکاړم کړی وې، ډوډۍ مې یو ځای خوړلې وې، ډوډۍ مې یو ځای راوړې وې، دا شی نه و. بس هغه خپل وطاق کې زه خپل وطاق کې وم. یو وخت پورې و، بیا وخت یې زه بدل کړم، ځای ته بل ځای ته ویوړم، هغې بل ځای ته ویوړم. یو وخت بیا سره په یو بلاک یو ځای شو چې هغه کیلو بلاک و، کوم بلاک و، دې کې مسلم دوست نومېده، د کوټو مسلم دوست په نامه دورونه هغه و، هغه مو د هغې نه بیا لکه چې درېم دا و مولوي صاحب خیرالله و، نو نور عربان ملګري م ډېر ډېر و، خو سره تګ راتګ نه و. بیا وخت سره خبره وه چې هغه بیا بل یو بلاک و چې هغې دوی ورته کیمپور ورته ویلې، کیمپور ورته ویلې چې تاسو دلته سمې خبرې وکړئ او رښتیا خبرې وکړئ، رښتینې اوسېږئ. موږ به تاسو بوځو کیمپور ته، چې کیمپور کې موږ دغه ټول بندیان 10 نفر په یو وطاق کې اوسېده، 10 په بله کې، 10 په بله کې، 10 په بله کې، دغه 2 وطاق کې به راخوش کول د ډوډۍ دپاره، غرمې ډوډۍ او د ماښام ډوډۍ، د سهار شی، دا به دغه 2 وطاقونو د باندې داسې میدانۍ غوندې و، د هغې نه جال چاپېر و، دې که موږ ډوډۍ د سهار یا د غرمې یا د ماخوستن دا موږ دې کې یو ځای خوړه، 2 وطاق کې به نه اوسو، 2 وطاق کې به نور راخوشې کړه. نو هغه کیمپور کې به کسان 10 نفر یو ځای کېده، په پنجرو کې یو ځای کېدل نه و، چې ته ما سره یو ځای شه یا به سره یو ځای کېنو، یو ځای پاڅېږو، دا شی نه و. نو هغې ځای کې په کیمپور کې دا شی و. بیا نو هلته وخت تېرېده، نو ما سره هغې ځای کې داسې لکه دغه مشرانو کې څوک نور راسره، عبدالسلام ضعیف ما او دا یو ځای و هغې ځای کې، او یو ډاکټر احمد خندان نومېږي، ما او دا یو ځای و، اوس فعلا دپاره د سکرټر خصوصي رئیس ته په کابل کې، دا ما او دا یو ځای و او هغې ځای کې نو نور ډېر ملګري وو. بیا دلته یو څه جنجال وشو، محمد نبي عمري چې اوس د وزارت داخلي لومړی مرستیال دی، دا و. بیا دوی امریکایانو ویل چې موږ دوی زه په یو بلاک یم، دوی بل بلاک یو، امریکایانو ویل را دوی بلاک ته راغله چې موږ تلاشي کوو، د قرآن شریف تلاشي موږ کوو، موږ قرآن تلاشي کوو. نو ټول ورته ویل چې د بلاکونو والا چې قرآن موږ درته تاسو یې په جل ګورئ، موږ درته پاڼه پاڼه اړو ګورئ ورته چې دې کې څه شی دی، نه پکې توپ شته، نه تیاره شته، ټاک شته پکې، خو تاسو راکړی موږ سره دی. وایي نه موږ یې خپله تلاشي کوو. معنا دوی صرف دوی بې عزتي کوله د قرآن او بې حرمتي کوله، نو دوی دا زړه و. بیا ټولو بندیانو مسلحت وکړه چې راننوته، خپل هغه وسه بندګي جنګ ورسره کوو. نو موږ بیا څه شی وکړو چې موږ د صادرونه پښتو کې ورته ډبلۍ وي، او صادر شوالو ډبلۍ ته نه ووهو، دا ډبلۍ مو والي 2 پکې په هر وطاق را کړي وو، پکې نه ځمکې پکې ډنډې ته خلاصې کړي او دام برابر یې کړي. چې راننوته جنګ مو سره شروع کړ، جنګ مو شروع کړ ورسره. نو دې کې وخت ډېر امریکایانو چا لاسونه مات شوي وو، چا سرونه مات شو او ډېر جنګ وشو. نو هغه چې بیا چې کله د بندیانو د امریکایانو سره برخورد راغی او جنګ شو، بیا نو عربان هم تکړه ماشاءالله، نور بندیان هم ټول تکړه، ډېر وهل پکې وشو، جنګ نه خلاصېده. بیا دوی رقم مرمۍ راوړي او رقم ډزې کولې، لکه بندیان به ویشته چې بیا زخمي کړه، خو چې ډېر خپه او لاسمات یې غخمات یې پکې نه و. دغه جنګ او ګاز یې راوړو، ګاز یې وشیندل، تر ماخوستن تر 9 پورې دغه کیمپور 15 بلاک ټول خالي شو، یو بندیم پاتې نه شو، ځکه ټول جنګونه وکړه، ټول مظاهره وکړه، ټول بلاکونو ته ویوړه، دا کیمپور په مخ خالي کړه.
نو دا مجاهدینو یو شجاعت و چې د قرآن شریف د خپل قرآن په سر باندې غیرت وکړ ودرېده او ډېر قرباني پې ورکړه ډېره قرباني پې دې نه مخکې په دې بلاکونو کې دا کار شوی چې یو ښځې قرآن شریف وغورځاو بس هغه زموږ اتاق خپله اتاق زموږ تشناب و وړوکی تشناب و دې تلاشي کوله قرآن یې خطا کړ په دې باندې بندیانو 4-5 ورځې مزارې وکړې 4-5 ورځې امریکایانې دښتانونه نیولي وو د لاسونه نیولي او ډېرې سختې شپې ورته تېرې کړې بیا 2-5 ورځې بعد راغله حتی چې وویل موږ نه چې څه شوي هغه شوي دي بیا به موږ ستاسو قرآن پورې نه لګېږو دا واده وکړه خو بیا چې د کفارو الله پاک چې ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون دا چې ان په تحقیق سره الذين كفروا کفروا چې کافران شوي دي سواء برابر خبره ده عليهم په دوی باندې انذرتهم کو ویلته دوی ام لم تنذرهم کو نه ویلته دوی لا يؤمنون دې څخه ایمان نه راوړي دا مسلمانان کېږي نه دا کفار دي او کفار به اخره پوري خو بندیانو خپل اثر بندګي کوله چې موږ راغلي په اسلام یو بندیان شوي په اسلام یو او دا غشپې چې کو دا د الله د رضا لپاره کو او د اسلام په نامه کو نو کله د شیطان موږ په دې باندې شیطان شو موږ شیطان یو او په خپل دین په خپل مذهب په خپل دین باندې ولاړ خلک موږ اخوندزاده صاحب چې کله راخلاص ولې دغه وروستۍ شیبه په حق باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي بیا وروسته خپرونه رالنډه کو دې تر خپرونه وخت هم په خلاصېدو ده دغه چې کله د باګرام نه راخلاص وي یا تاسو احساس وکړي البته د ګونتنامو نه تاسو یې راستن چیرې راوسئ څومره وخت مو چیرې بیا تېر کړئ کورنۍ سره مو بیا څه وخت ولیدل داسې و چې موږ هلته وو نصرت صلیب موږ ته خط راوړو 2 ورځې مخکې 3 ورځې مخکې خط راوړو راته خط یې راکړه نو د نصرت صلیب په علامات ومویلې چې یاره بندیان په دغه روانه جمعه کې 14 یا غالبا 18 بندیان ازادېږي نو هغه پته نه لګېږي چې څوک ازادېږي موږ ورته وویل چې څوک دی موږ ته پته نه لګېږي خو هغه سبا نه بل سبا ته ماته عسکر راغی 2 عسکر راغله و تحقیق ته روان کړم نو لار کې ماته وایي You happy today؟ ما ته خوشاله نن من په چی خوشاله وي مې به ګوهم افغانستان کې دې خوشاله ش افغانستان ته خو ته چې لاړو هغه کوم د تحقیق چې کړه تحقیق مالته ورک اخه زره له ډیره ماته ویل ته نسیم جان خوش کیږي لکه زما د ایسل نمبر وات 849 الته زما نمبر 849 په باګرام کې 361 ماته وي ته خوشاله وسېګه او ته په جمعه کې خوشيږي او دا خوشيږي زما د کاري نه په واغسه د خپونه په واغسه د جامو نه په واغسه د ګوتو زما ګوتې ولا غولې ورغه ولا غو سترګو به راوسم کلینیک ته کلینیک هم دا زما انټرویو واغسه ته خو دې مرز نه لري چې تا سفر نستون کې او سفر نه دی را وګرځي مننه خدای په دې الحمدلله جوړ روغم بس چیرې خپل وتاکته معلم صاحب اول ګل خدای په خدمت سره څنګه پڅنګو هغه ته ویل چې دغه سي ډاکټریز ما وکړو دغه سي هغه ویل ودا امریکایان دي نو څه خبره منو الله دي خلاص کوم سره خو بس هغه دا و چې دوی مدري مرز د شپې نه وخت رااله ما ته ویل چې یو موب یعنی ته زیات دي نه چې بس هغه ته خطر زنجیرانه ته ورځو ویترلم اما تر چې دوه تفسیرونه واغم راته واغس نه کوي او څه دواګان ملي کړی وي هغه ټول راته بکس کې واچولي د باندې روي سم او د باندې موټر کې خودو کینولو او حرکت میدان باندې حرکت را کړته حتی میدان ته راوځو بیا موټر لکه چې مخ سر کې پټي شله کاری ته کشته کې بیا موټر کشته کې واچو او څه مزل کشته کې وکړو بیا راوځ میدان ته میدان کې یادم څه ګلوسی چې د امریکایان خزي او نرو دیاري نه هغه دی غړي ولاړو د لار کې او څونه هغه سو پلاک چې کله مې تیارې ته وختو نو په تیارې کې زموږ ته سترګې وتړلې اما هغه مخکې هر غوندي غوګونه او خلو ورسره باسته کړه تیارې کې کېنولو نور به تیارې حرکت راو کوم په افغانستان باندې بیا موږ سره یو بل باندې چې بحرین او غربو هغه لار کې کوم ځای کې تیارې کېنو ولا غلط کېستو او هغه ځنه بیا موږ راځي کړو او مخ په افغانستان راوستو چې افغانستان چې رالو موږ نو غالبا 10 بجې یا 11 بجې روجه وا بس افغانستان کې کیسو مونږ به بیا وروسته د غینه څومره وخت دلته تیر کوي په باندې خانه کې په کوم ځای کې بیا باندې وي چې کله باګرام کې کیسو د تیارینا د موټر تیار درولې وي کاشتري وي هغه موږ سره چې کوم سامان وړو هغه سامان هم را سره راکو یو بیگ بل وای کې د خولي کریم او کمپر او دا شینمو به موږ ته کاشتر راوځي کاشتر کې کینه ول ویوړیا هغه وخت کې صفات الله مجاهدی کې شو
هغه د سولې چې کمیسیون مشر و هغې ته ورسو نو هغې سره هغه یوازې هغه نه چې همداسې ډېر خبریالان راغلي وو عربان وو اردو والا وو د افغانان وو هغوی راسره خبرې و مرکې او دا شیان وکړه بیا دلته موږ مدان نه شو پروګرام کې ډایرکټ یې حواله کړو خپل زما مرور م راغلی و تره زوی م راغلی و بل تره زوی خپل زموږ هماغې سولې کمیسیون دفتر ته هغوی راغلي وو خو چې کله د باندې ووتو څه ملګري موږ سره د هغې و ده ګردیز و څه د خوست و چې د یو ځای بل شي هر یو په خپل درک باندې شو او موږ 2-3 کسان وو د ننګرهار موږ چې راووتو دباندې زما خپلوان هم راغلي وو هغوی ته هم خپلوان راغلي وو او بس 500 روپۍ افغانۍ موږ ته راکړې چې هغه افغانۍ ما نه وي لیدلې چې بیا کله ما پاکټ وشکو ما سره د موټر کرام نه وه چې دا څه شی لاړ شو هغه افغانۍ دوی ما نه واخیسته وایي دا ما ته راکړه ما دا څه شی وایي دا نوې افغانۍ راوتلې افغانستان ته نو هغه ما نه وي لیدلې ما مخکې افغانۍ وي هغه مې لیدلې وي او کلدارې دا مې دا شی مې نه و لیدلې بیا حتی دا چې خپل ماښام نه وروسته خپل ورونو سره خپل کورنۍ سره یو ځای شو الله پاک دې تا دغه ټول تکلیفونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي الله پاک دې اجر عظیم درکړي چې تا د اسلامي نظام د حاکمیت په خاطر باندې قربانۍ لیدلې ستړیاوې دې لیدلې دي زندانونه دې ګاللي دي الله پاک دې اجر عظیم درکړي او د تا په څېر د هغو مشرانو چې د اسلامي نظام د حاکمیت په خاطر دوی زندانونه شکنجې ولیدلې ستړیاوې یې تېرې کړې او همدارنګه ډېری مشران مو د لاسه ورکړل په دغه لاره کې ډېری ځوانان مو د لاسه ورکړل الله پاک دې د شهید شوو ځوانانو شهادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي او همدارنګه الله پاک دې د تاسو ستړیاوې په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي په وروستي کې په وروستیو شیبو کې څه پیغام څه ویل لري د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو ته زما خو په وروستي کې دا پیغام دی د اسلامي امارت مجاهدینو ټول مجاهدینو ته چې واقعا مجاهدین یو جهاد کړی او په دې سنگر کې منډه او تکلیف او شپه او ګرمي او اغزي او ټول خزندې لړمان ماران تیر کړي په دغه نظام باندې شکر وباسئ الحمدلله ثم الحمدلله چې اسلامي نظام راغی په صداقت سره دغه نظام سره وفاداري وکړي او په وفاداري سره خپل دنده سرته ورسوي ځکه هغه شپې هغه یخنۍ چاپې هغه د یخنۍ د شپې منډې کور نه وتل زنانه او ماشومان ټولو جړاګانې او پرېدونه هغه رعایت کوي خپل شهیدان رعایت کوي خپل د کورونو چې په کور به راواوښتو د شپې په کور بیا چاپه وواله نر او ښځه بیا ګوره بېستري او بېحیایي دا خو ټول دا وسنجوئ چې نن هر یو راغلی دی په یو موقف کې دی هغه تېر وختونه دې نه یادېږي تېر شهیدان دې نه یادېږي تېر زخمیان کونډې یتیمان دې نه یادېږي دا هماغه شهیدانو کونډې دي چې نن سبا موږ تاسو پته نه لګېږي موټر کې ناست یو په ښه سهولیت کې پارک کنډیشن او په یغه کوټو کې ناست یو د هغې د کونډو فریاد موږ نه دی اورېدلی ډېر زموږ مشران دي الله ژوندي لري چې هغه جګېږي د خپل دلګۍ چې کوم مجاهدین دي پیسې ټولوي هغه میاشت کې اوړه اخلي بوره اخلي او هغوی ته همداسې د اختر دپاره لباس یو شی برابروي کور دې ودان خیر دې ویسي الله دې ډېر عمر ورکړي زموږ دلګۍ مشرانو ته چې هغه شهیدان په نظر کې دي کونډې په نظر کې دي یتیمان په نظر کې دي نو هغوی څه کړي خو هغوی د الله د رضا لپاره دا قربانیانې ورکړي د الله د رضا لپاره منډې کړي تکلیفونه شپې او زخمیان ځانونه قرباني کړي دي خو بیا هم موږ مشران کوم مشران چې پاتې دي همدا مشران په مغې باندې ویاړي چې زما شهیدان شوي دي 10 شوي دي 20 شوي دي نو الله دې وکړي چې تاسو خبر شوي موږ نه ناستئ او موږ کوم زیات تېره شوي موږ ته بخچش وکړئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ډیره زیاته مننه کوو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکاو د سنگر خاطرو په خپرونه کې مو له اوریدونکو سره د خپل تیر جهادي دور دغه ترخې خاطرې شریکې کړې قدرمن اوریدونکو موږ سره د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ یو تن غازي مجاهد ښاغلی محمد نسیم اخوندزاده صاحب میلمه و چې د په تیر 20 کلن دور کې په میاشتو ترڅنګ نه یوازې میاشتې بلکې کلونه یې د کفر په زندانونو کې تیر کړل باګرام ګونتنامو هغه کرغړن زندانونه چې مجاهدین ترې بدې خاطرې لري هغه زندانونه چې مجاهدین پکې ډېر وکړېدل ډیری مجاهدین پکې شهیدان شول ډیری مجاهدینو لکه څنګه چې اخوندزاده صاحب ورته اشاره وکړله دوی رواني تکلیفونه پیدا کړل لیونیان شول اعصاب یې د لاسه ورکړل نو الله پاک د ټولو مجاهدینو دغه تکلیفونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي اخوندزاده صاحب په وروستي کې
اخونزاده صاحب په وروستیو کې د تاسو ته دغه 2 بیتونه ډالۍ وي. وایي لمونځ د مینې به مې ګوندې اوس قبلیږي، لمونځ د مینې به مې ګوندې اوس قبلیږي، د خپل ځان په وینو کړی مې اودس دی. دغه څوک دی چې دردونو سره خاندي، دغه څوک دی چې دردونو سره خاندي، یاره هغه د کنډو کلي انس دی. دا یې تاسو ته ډالۍ وي. د پولیس راډیو قدرمن اورېدونکو دا وه د دې اونۍ د سنګر خاطرو خپرونه چې ما نظیف الله هوتک درته وړاندې کړه. تر بیا چې زه د یوې بلې نوې خپرونې او همدارنګه د یو بل نوې دردېدلې میلمه په حاضرېدو سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. تاسې په لوی او بخونکي مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه.